واقعه ډېره ناشنا واقعه ده. ربيعه الاسلمي رضی الله عنه وی ما له پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ټوټه ځمکه راکړه چې دا ځمکه ستا شوه، او یوه ټوټه ځمکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړه، وی دا د په نصیب شو. نو دنیا ده په منځ کې خبره راله، نو د یو ونې د لاسه زموږ په منځ کې اختلاف راغی، دا ونه دې طرف ته ده او که دې طرف ته، خبره منځ کې راله. انسانان دي، ور صحابه کرام څه وو؟ انسانان و د انسانان چې یو بل سره اوسېږي نو خبرې اترې کله ناکله یو بل سره واوري. وی ما ورته ویل چې هي فی حدي، دا خو زما په حد کې ده دا ونه. وی ابوبکر صدیق وایي چې هي فی حدي، دا خو زما په ځمکه کې راځي. نو یې زما او د هغه په منځ کې خبرې لږې ګرمې شوې، خو ابوبکر صدیق داسې یو خبره ماته وکړه، ډېر غوسه شو، خو خبره بیا په خپل هم نه وه خوښه او ونه دي مه بیا په خپل هم خفه و چې داسې ماله ویل نه و په کار. الله اکبر. دا ګورې دروند سړی ته ووایم که نه، ربیعه ګورې خبره نه ده ویلې چې څه ورته ویلي. خیال م دی که نه؟ یاره زارېږې د درنو خلکو نه. زه خو الله سره سوال کوم، زه یا الله دروند مې ساته، د درنو سره مې ساته، او مرګ رالم په دې وخت راولې. د دروند سړي سره ناشنا صفات دي، سړی ورته پسخېږي که نه. ته ورته وګوره، ده ورې دا نه دي ویلي چې ابوبکر ورته څه وویل، او دی هم ورې چې زه په ډېر خفه شوم، وایي ابوبکر صدیق مې بیا خفه و چې دومره ماله ویل نه و په کار. نو هغه هم څوک دی؟ ربیعه ابوبکر صدیق ته خو نه رسي رضی الله عنه. هغه ورته ووایي یا ربیعه دقه ځي کې ورته وایي رد علی مثلها، ته به دقه شان خبره ماته وکړه چې رابدل ختم شي. دا خبره مناسب نه وه. دا څوک دی که نه؟ ګوره ابوبکر صدیق هغه سړی دی چې ده ته پته ده چې الله زما باره کې ویلي دي چې دا د پیغمبر ملګری دی، او بیا هم دومره عاجزه. نو ربیعه هم بیا څوک دی؟ نو د کم به صفت کې هغه ویل افعلنا، نه وی الله دې نه کړي، الله دې نه کړي. زه به تاسو ته داسې خبره کوم. وی ابوبکر ماته وایي چې لتقولن، خامخا به دا خبره کوي، او که دغه خبره دې ونه کړه نو او لاستعدین علیک رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو زم ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا به دا خبره کې، او یا ستا کیس پیغمبر له وړم. وی ما ورته وایي چې ما انا بفاعل، چې هر څه کوې کوه، خو تاسو ته زه داسې خبره کله کولی شم. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، وایي زه به شاته روان. نو د دې اسلم قبیلې بعض کسان دغه ټیم کې روان وو، هغه وایي چې رحم الله ابا بکر، او دا خبرې عمرې واورېدې که نه؟ ابوبکر صدیق باندې د الله وایي رحم وکړي فی ای شیء یستعدي علیک رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو قال لك ما قال. وی دې کسانو ماته وایي چې ابوبکر صدیق باندې د الله رحم وکړي، دی به پیغمبر په حصه روان دی، خبرې خو ده ته کړي دي، او دوی خو د قصې نه دي خبرې، یا ولې روان. اما مطلب دی چې ابوبکر صدیق د ده نه خفه شوی دی، او ځي یعنی الټه پې ښه شکایت کوي چې پیغمبر یې راونیسي. وی ما ورته وایي چې دی پېژنئ دا څوک دی چې روان دی؟ څه دروند سړی دی. هذا ابوبکر الصدیق، دا ابوبکر صدیق دی. هذا ثاني اثنين، دا هغه دویم د دوو دی، هغه غر کې چې ناست و. تاسو دې پېژنئ هذا ذو شیبة المسلمین، دا د مسلمانانو مشر دی. ګورئ و ایاکم نورې خبرې ګوره خو ونه کوي. داسې نه چې اوس مخ راواړئ او ستاسو دا خبرې واوري چې یاره دا خو د دوی په مرسته او دغه دي، او زړه ته خفګان ونه رسي، نور غلي شي، غوسه به شي، واوره وایي غوسه به شي. ابوبکر به څه شي؟ غوسه به شي، نو ولاړ به شي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، فیغضب لغضبه، نو پیغمبر به غوسه شي، د غوسې د لاسه به غوسه شي چې زما ملګری هم غوسه کړی. فیغضب الله لغضبهما، نو الله به غوسه شي ځکه چې پیغمبر غوسه شوی دی او ابوبکر غوسه شوی دی. فیهلک ربیعه، نو ربیعه به تباه شي، په ربیعه کې به څه پاتې شو؟ ابوبکر هم غوسه شو، نو پیغمبر غوسه شو، نو الله غوسه شو، نو ربیعه کې څه پاتې شو؟
څه ناشنا مؤمن سړی وي هغه ورته وایي نو موږ ته څه وکړو وایي چې څه مه کوئ څه زه پوه شو دا خبره پوه شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی روان او زه پسې روان وم یوازې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو خبره ورته ټوله وکړه یا رسول الله خبره داسې داسې وه ما دته داسې خبره وکړه او زه پرې ډېر خفه وم نو بیا مې دته ووایي چې ما ته یې وکړه خو دی نه کوي د دې نه مخکې چې څه خبرې کړې وې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر راوچت کو وی ما ته وی یا ربیعه ما لک ولي صدیق ته دې صدیق سره دې څه جاښه جوړه کړې چې خبره ما نه کړې زورنه یې وله ورکړې ما لک ولي صدیق ستا د صدیق سره څه دغه دی څه مسله ده وی ما ورته چې یا رسول الله کان کذا زموږ منځ کې داسې خبر راغله ده خبره وکړه بیا پې دې خفه و د دغه ټکی نه و خوښ چې ما داسې ویل نه و پکار نو ما ته وایي چې ته ووایه چې دا قصاص شي او بدل شي فابیتو نو زه نه یم دا خو ځان له اوچت سړی وی پیغمبر ما ته اجل همدقه دا ته به نه ویې درته دغه خبره ها بدل کې ورته ووایه غفر الله لك یا ابا بکر ابوبکر الله دې ته وبخي دا ورته ووایه وی ما ورته وایي چې غفر الله لك یا ابا بکر ای ابوبکر الله دې ته وبخي فولى ابو بکر رضی الله عنه وهو يبكي ابو بکر صدیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجلس نه په ژړا سره ووت او د سترګو نه اوښکې روانې چیرې یو خو هغه په هغه ټکي باندې خفه و چې ولې مې ربیعه ته ویلې نو دویم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ناشنا محبت یې ولیدو چې څه ناشنا محبت دی د ابوبکر سره چې اول ډایرکټ زورنه ورکړی یا ربیعه ما لک ولي صدیق یا ربیعه نو ته د صدیق پورې څنګه ختې ستا د سره څه مسله ده زورنه یې ورکړه اشاره یې ورکړه چې ربیعه ګوره دا سړی سره کرښه ده اخوا به نه وړي ګورې دا څوک دی او ربیعه بې پوه او څه دلیل دی چې بې پوه دا اول نه هغه دا ټکی نه وي بس دې قصه کې ده هغه کسانو ته چې وي دا ابوبکر صدیق دی دا دویم د دوو دی په غار کې دا د مسلمانانو مشر دی پوه او پیغمبر بیا هم زورونه ورکړه او یو پیر انشاءالله یو ځای کې به راشي واقع به ته بیان کوم اوس وخت ختم شو اختلاف د ابوبکر صدیق سره راغلی و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته وایي چا سره چې اختلاف وایي تاسو زما دا ملګری نه پرېږدئ زما دا ملګری تاسو نه پرېږدئ چې ده سره تاسو مسلې جوړوئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې انتهایي مینو به ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې او ځکه یې دې ځای کې زورنه ورکړه چا ته ربیعه الاسلمي رضی الله عنه